جمعه مبارکه سوره چې د قران عظیم شان د شپږمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. یولس مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. الله په پاکۍ سره یادوي هر هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هر هغه څه چې په ځمکه کې دي. پادشاه دی ډیر سپېڅلی دی برلاسی او د حکمت څښتن دی. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هغه ذات دی چې د ناپوهانو یعنی اومیانو په منځ کې پیغمبر په خپل له همغوی نه را پاتو چې هغه ته د هغه آیاتونه اوروي، د هغوی ژوند سپېڅلی کوي او هغه ته د کتاب او حکمت ښوونه کوي. په داسې حال کې چې لدینه مخکې هغوی په څرګنده گمراهۍ کې غورځېدلي وو. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. او دغه پیغمبر بعثت د هغو نور خلکو لپاره هم دی چې لا تر اوسه له هغو سره نه دی او ځای شوی. الله برلاسی او د حکمت څښتن دی. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. دا د هغه فضل دی چاته چې خوښ شي ورکوي او هغه ستر لورونکی دی. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. کوم کسان چې د تورات حامل ګرځول شوي وو خو هغوی د هغه پیټه پورته نه کړ، د هغو مثال د هغه خر په څیر دی چې په هغه باندې کتابونه بار کړی شوي وي. لدینه هم ډیر بد مثال دی د هغو خلکو چې د الله آیاتونه دروغ ګڼلي. دغه چې ظالمانو ته الله هدایت نه کوي. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. دوی ته وای ای هغه خلکو چې يهوديان شوي که تاسو په دې انګیرنه مغرور یې چې له نورو ټولو خلکو پرته فقط همدا تاسو د الله نازولي نو د مرګ هیله وکړئ که تاسو په خپل دغه انګیرنه کې رښتونی یې. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. خو دوی به هیڅ کله د هغه هیله نه کړی د خپل کړو له عمل چې دوی کړی دي او الله دغه ظالمان خو پیژني. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. دوی ته ویل کوم مرګ نه چې تاسو تخته هغه تاسو ته راتلونکی دی، بیا به تاسو د هغه ذات حضور ته وړاندې شئ چې په پټو ښکارا باندې پوهیدونکی دی او هغه به تاسو ته وښیي چې تاسو څه کول. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ای مؤمنانو کله چې د جمعې په ورځ د لمانځه لپاره ندا یعنی اذان وشي
نو د الله د ذکر یعنی المنځ خواته وزغلی او پیرل پلورل یعنی اخیستل خرڅول پریږدي دا ستاسو لپاره ډیره غوره ده که تاسو پوهیږئ. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بیا کله چې لمونځ تر سره شي نو په ځمکه کې خواره شي او د الله فضل ولټوي او د الله ډیر یادونکي اوسئ خای چې تاسو ته فلاح په برخه شي. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. او کله چې دوی سوداګری او لوب ننداره کیدونکي ولیدله نو د هغې خواته وخوځیدل او تی ولاړ پری خودلې دوی ته وویل الله سره چې څه دی هغه لوب ننداري او سوداګری نه غوړې دي او الله تر ټولو ښه روزي رسان ده.